د ایسیې د نن ورځې خبر ته ښه راغلاست. د بنګلادیش او افغانستان د ټېسټ لوبې لومړیو 2 ورځو لنډیز. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ 15 ورځنۍ ټېسټ لوبه چې پرون پیل شوه له اولې ورځې راهیسې بنګلادیش پر افغانستان برلاسی و. کوربه لوبډلې پرون یعنې د ټېسټ لوبې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره 362 منډې جوړې کړې. په بنګالي توپوهونکو کې نجم الحسین شانتوي 140 او محمود الحسن جوي 70 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکي ونه توانېدل چې تر 200 منډو د بنګلادیش نور لوبغاړي وسوځوي. تکراري تېروتنې وې چې سیالۍ لوبډلې په لومړۍ ورځ خورا ډېرې منډې پرې جوړې کړې. په لومړۍ ورځ په افغان توپ اچوونکو کې نجات مسعود 2، رحمت شاه، حمزه هوتک او ظاهر خان بیا یوه وکټ واخیسته. په دویمه یا نننۍ ورځ د لوبې لومړۍ پاڼۍ څه نه څه د افغانستان په ګټه روانه وه او افغان تیزو توپ اچوونکو نجات مسعود او یمین احمدزي ښه توپ اچونه وکړه چې په 4.5 اورونو کې د بنګلادیش پاتې 15 لوبغاړي په 9 منډو وسوځول. افغان لوبډلې د بنګلادیش د 382 منډو په تعقیب په توپوهنه کې بیا د تل په څیر غیر محتاطه لوبه وکړه او د پیل 3 لوبغاړي ډېر زر له لاسه ورکړل چې له امله یې ونه توانېدل ډېرې منډې جوړې کړي او د ټولو لوبغاړو په زیان سره یې په ځواب کې یوازې 140 منډې وکړې. د افغانستان په ګټه افسرځاځي تر ټولو زیاتې 36 منډې جوړې کړې. د بنګلادیش لخوا بیا عبادت حسین 4 لوبغاړي وسوځول. د لوبې لومړۍ پاڼۍ د بنګلادیش په برلاسیتوب پای ته ورسېده، خو دویمه ورځ هم د بنګلادیش لخوا د یو لوبغاړي په سوځېدو په 140 منډو پای ته ورسېده او په ټوله کې له افغانستان 320 منډې مخکې دی. د ویلو ده چې دغه سیالي به د جون میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام ولري.